زه د شپږیزو وهلو لپاره راغلی یم. سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو بخیر. د مطلب له شریکېدو مخکې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې خطرناک پیلستوپ وهونکي چې په افغاني کرسګل هم شهرت لري وایي د دفاعي لوبې پر ځای به بریدګري لوبې ته دوام ورکړي. حضرت الله زازی تازه وایي زه په دې پوهیږم چې د دې ځای کنډیشن کې لوبه کول ستونزمن دی. خلک هم راته وایي چې هیټینګ په ځای دفاعي لوبه وکړه، خو زه دلته د شپږیزو وهلو لپاره راغلی یم. ما اکثره منډې په شپږیزو او څلوریزو وهلو جوړې کړې دي، لکه دوی چې وایي چې ډبل یا دوه منډې جوړې کړي، بیا به شپږیزې څوک وهي. په ټیم کې نور لوبغاړي جلا رول ادا کوي او زه بیا ځان ته رول ادا کوم. زه د لوبې خپل انداز لرم. زه غواړم چې په نړیوال جام کې د افغانستان لپاره لومړی سریزه جوړه کړم. کیدای شي لومړی غبرګه سریزه جوړه کړم، خو دا بغیر له شپږیزو وهلو نه کیږي. زازی زیاتوي په شرټ یا کمیس یې ځکه دریم نمبر غوره کړی چې په وروڼو کې دریم دی. حضرت الله زازی زیاتوي کله چې د 2014 کال د 19 کلنو نړیوال جام لپاره په لوبډله کې انتخاب نشو، غوښتل چې کرکټ لوبې نورې پرېږدي. ما په 19 کلنو سیالیو کې ښې لوبې وکړې. په شپږیزه په سیالیو کې ښه وځلېدم، خو کله چې د بنګلادیش کوربتوب په 2014 کال نړیوال جام سیالیو کې انتخاب نشم، بیا مو اراده وکړه چې نور سپورټ پرېږدم. یادولو وړ ده چې حضرت الله زازی اوس مهال په انګلستان کې د ملي لوبډلې سره یو ځای دی او تر اوسه په تېرو شوو لوبو کې په نیمه سریزه نه دی توانېدلی. نوموړی په تېرو شوو لوبو کې 4 منډې جوړې کړي. مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه وکتله. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره هم لایک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.